بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یوې نوې ویډیو سره. نن زموږ د MS Word شپږم کلاس دی، یعنې 6 کلاس دی، او انشاءالله نن ویډیو ډیره انټرسټینګ دی، ډیره زبردسته ویډیو ده، ځکه چې موږ ډیر یو زبردست ټاپک په نننۍ ویډیو کې کوو. نو ویډیو را سره مکمل وګورئ. نو د هغه دپاره به چې کوم دی مونږ راشو خپل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس به اوپن کړو. ښه، دا چې مونږ کله اوپن کړو نو مونږ ته به چې کوم دی داسې انټرفیس شو کېږي. نو زه به دلته څه پیراګراف ولیکم. دلته به زه پیراګراف ولیکم، زه به انټر کړم. صحیح شو. نو دا زما سره چې کوم دی پیراګراف رال. اوس راځو خپل ټاپک ته. نن زمونږ د MS Word کې چې مونږ کوم نن ټاپک کوو هغه دی زمونږ سره فایند او ریپلیس. ډیر بهترین ټاپکس دي فایند او ریپلیس. فایند مونږ کوم ځای کې یوز کوو؟ دا مونږ په هغه ځای کې یوز کوو چې کله مونږ غواړو چې مونږه دې کوم زمونږ سره چې دا پیراګرافس مونږ لیکلي یا تاسو لیټر لیکلی وي، ته غواړې چې زه په دې کې دا الفاظ وګورم چې آیا دا پکې شته دی که نشته دی، یا ستا داسې څه الفاظ پکې ته ګورې چې هغه چې کوم دی ته ګورې چې آیا دا په دې دا لیټر کې موجود دی او کو نه دی. نو د هغه دپاره به چې کوم دی ته راځې او په پاینټ باندې به کلیک کې. صحیح ده. بیا به دلته چې کوم دی هغه لیټر ورکې. زه به دلته یو لیټر ولیکم، ډایرکټلی ما ولیکو. نو چې کله ما ډایرکټلی ولیکو نو دا دی اټومیټیکلی زموږ سره چې کوم دی دا زیړ کلر کې به تاسو ته شو کېږي چې کوم کوم ځای کې لیکل شوی دی. نو دا موږ ته ډایرکټ هایلایټ کو. صحیح ده. بیا که دې ته موږ راشو نو دلته زموږ سره موږ ته شو کوي چې 26 میچز، لکه مطلب دا چې 26 ټکي دي په دې ټول پیجونو کې، ټولو پیراګرافو کې چې کوم دی 26 الفاظ دي. صحیح ده. د دې فشان ډایرکټلی. بیا که تاسو ته ښکاري نو د دې نه چې کوم دی ښکته او باره زه غواړم چې زه نیکسټ راواړم. نیکسټ یې په کوم ځای کې لیکلی دی. صحیح ده. او د دې نه چې کوم دی زه پریویس راوړم، نو دې نه تاسو چې کوم دی دا ایرو هیډ نه تاسو چینج کولی شئ. د دې دپاره چې زموږ سره کوم شارټکټ یوز کېږي نو هغه زموږ سره کنټرول F دی. صحیح. بیا زموږ سره سیکنډ نمبر چې راځي هغه دی ریپلیس. ریپلیس به موږ په کوم ځای کې یوز کوو؟ ریپلیس موږ په هغه ځای کې یوز کوو چې کله موږ یو لفظ چینج کول غواړو. لکه که تاسو کتلی وي د امیر خان یو فلم دی 3 ایډیټس، په هغه کې چې کوم دی هغه یو سپیچ تیار شوی وي، بیا چې کوم دی هغه په هغه کې چینجز کوي. نو دا ریپلیس والا چې کوم دی ډیره بهترینه طریقه ده. د یو ټکی چې کوم دی ته په بل ټکي باندې بدلی. نو د دې لپاره چې کوم دی زه به په دې ریپلیس باندې کلیک وکړم، نو ستاسو سره به داسې انټرفیس شو شي. اوس دلته موږ غواړو چې دا ډایرکټلی کوم دی دا زه چینج کړم او زه پکې مثال کې خپل نیم ولیکم. د دې په ځای زما نوم شو شي. صحیح. نو زه به په ریپلیس باندې کلیک وکړم. صحیح. نو زه چې څنګه په ریپلیس باندې کلیک وکړم نو دا به زموږ سره چې کوم دی اټومیټیکلی ریپلیس کېږي. چې کوم کوم ځای کې هم لیکلی وي دا به زموږ سره چې کوم دی ریپلیس کېږي په دې باندې. بیا زه غواړم چې
دا زمونږ سره چې کوم دی دا یو دی نه ریپلیس کیږي نیکسټ یې ریپلیس شي د هغه لپاره به زه په فایند نیکسټ باندې کلیک وکړم چې څنګه زه په فایند نیکسټ باندې کلیک وکړم نو دا به چې کوم دی زمونږ سره نیکسټ ته لاړ شي او کوم یو چې پریویس دلته و هغه به چې کوم دی ریپلیس نه کي صحیح ده او زه به وغواړم که زه غواړم چې زه ټول ریپلیس کړم نو د هغه لپاره به زه په ریپلیس آل باندې کلیک وکړم او که نه زه غواړم چې زه یو ریپلیس کوم کوم ځای کې چې ضرورت وي نو هغه به چې کوم دی زمونږ سره ریپلیس شي نو هغه لپاره ریپلیس باندې ته کلیک کې که نه غواړې چې ټوټل زه په یو ځل باندې وکړم نو د هغه لپاره به ته په ریپلیس آل باندې کلیک وکړې صحیح شو 24 ریپلیسمنټ زمونږ سره وشو په دې کې ښه بیا دا خو زمونږ سره چینج شو اوس زه غواړم تاسو ته زه شو کوم دا دی یو دې ځای کې چینج شوی دا زه پاینټ کوم نو تاسو ته به ډایرکټ شو شي دا تاسو ته که خیال هم کړی وخت چې کوم دی ډایرکټلی مونږ په کوم ځای کې لیکلی نو هغه چې کوم دی 26 و نو دا چې کوم ما اوس د ډایرکټلی په ځای باندې بلال احمد ریپلیس کو نو هغه هم چې کوم دی 26 ځای چې کوم دی ریپلیس شوی دی کوم ځای کې چې ډایرکټلی لیکل شوی په هغه ځای باندې چې کوم دی بلال احمد نیم ریپلیس شوی دی اوس زه واپس غواړم چې زه واپس دغه ریپلیس کړم په ډایرکټلی باندې نو زه به کنټرول اچ باندې کلیک وکړم نو زمونږ سره به چې کوم دی فایند اینډ ریپلیس راشي بیا دا چې کوم دی رالی مونږ غواړو چې دا لفظ چې کوم دی دا ورډ چې کوم دی دا مونږ په ډایرکټلی باندې چینج کړو نو زه به دلته ډایرکټلی ولیکم صحیح شو او که یو کول غواړم نو په ریپلیس باندې به کلیک وکړم که په ټول کول غواړم په یو ځل نو ریپلیس آل باندې به کلیک وکړم او که نه داسې کوم چې دا یو پکې زه سکیپ کړم او نیکسټ وکړم نو هغه دپاره به فایند نیکسټ باندې کلیک وکړو بیا به ریپلیس باندې کلیک وکړو نو زه به ټوټل ریپلیس کوم نو د هغه دپاره به چې کوم دی زه په ریپلیس آل باندې کلیک وکړم نو زه څنګه په ریپلیس آل باندې کلیک وکړم نو زه به چې کوم دی دلته یس کوم صحیح شو نو اوکې به کوم ډن شو بیا چې کوم دی زه به دلته اوس ورکم ډایرکټلی نو تاسو ته به شو شي صحیح شو دا تاسو ته شو کېږي چې څومره هم دي دا بلیک تاسو ته کوم بلیک بیکګراوند کې شو کېږي نو دا ټول زموږ سره ریپلیس شوي دي نو دا زموږ سره نننۍ ډېره زبردسته او خوندوره ویډیو وه ډېره معلوماتي ویډیو ده نو د ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کمنټ ضرور وکړئ زموږ د حوصله افزایۍ دپاره چې کوم دی یو کمنټس لایک ضرور وکړئ د ملګرو سره یې هم شیر کړئ انشاءالله نیکسټ کلاس کې به مونږ انسرټ مینیو کو نو ویډیو نو دا زموږ سره نننۍ ویډیو وه د نیکسټ ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت د لوی الله په لوی امان پاکستان زنده باد